پاکستان لومړي وزیر څرګندونو ته د ذبیح الله مجاهد تازه او زبردست غبرګون. ذبیح الله مجاهد مخامخ انورالحق کاکړ ته څه ویلي او کوم مهمې خبرې کړي؟ جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ. د پښتو نیوز چینل ډیرو محترمو لیدونکو وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د پاکستان لومړي وزیر وروستیو څرګندونو ته د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د لنډمهالي حکومت د لومړي وزیر انورالحق کاکړ د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دمګړی سرپرست حکومت د افغانستان په ټوله جغرافیه واکمن دی او یو مرکزی حکومت هم رامنځته شوی دی. د اسلامي امارت ویان زیاتوي چې افغانستان له پاکستان سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی او چاته اجازه نه ورکوي چې د سیمې او ګاونډیانو امنیت وګواښي. ښاغلی مجاهد په دې هکله طلوع نیوز ته وایي مرکزي حکومت شته، انشاءالله په دې برخه کې موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په دې هکله د څوک اندېښنه نه لري په ټوله کې اسلامي امارت له تیر رژیم سره ډیر توپیر لري. هغوی یو دا چې خپلواک نه و، دویمه دا چې په خپلو پښو ولاړ نه و، په ښکېلاک او ښکېلاګرو متکي و.